एक मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ। हर कदम दे गुलशा चराजे उनके तिजोड़ का मादर तजोड़े इंतजार खाली न वलेदा दडेर इंतजार न बस ताज माहिर तालीम तासुद कली जमुन के इलाके डॉक्टर यासीन इकबाल से खास कुम चराशी डॉक्टर यासीन इकबाल से गई इस्तेकालों के को क्लबिंग बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बद करो यार बदो हमने शीनो पीनतार तूर शी जे गड़े पखीरन लास कदरमंद प्रिंसिपल से और नूर इस्लाम रोड साबिका प्रिंसिपल और ददी स्कूल कदरमंदो उस्तादानो और खबो शागिर्दानो जमात तुलंदे स्कूल के दा द्रेम तकरीर दे यो तकरीर में दनन द्रिदिश का लमख की जे कली स्कूल स्कूलो और दे कली दे तंजीम मशरूमा नमायो तकरीर करे और बिया मुमताज लाला वफात शेओ यो ډیر بهترین استاد زمونږ د کلی او د هغه په یاد کې او دستوروا هغه زوړ سکول کې و د پاغي کې ما تاسو سره خبرې کړې او نن دا تاسو نوې سکول له او زه په کې پړم دي تاسو سره خبرې کوم 13 ورځو کې د تعلیم بین الاقوامي ورځ وا او تاسو قدرمن پرنسپل سیف ما ته ویلو او بیا هغه ورځو کې دي بیمار شو او څه مسلې راځي نو ما ته وی کتراله او په تعلیم دې ماشومان سره خبرې وکړې چې ما ابتدانا کم ماشین چې تلاوت وکړو هغه په دنیا کې چې څوک تلاوت کوي نو په دې کې او پاغه کې فرق نه و دومره ښه معیار د تلاوت د ماشومان چې کوم تقریرونه وکړو نو ما ته ټول د ځان تکړه ښکار شو ځکه چې زه په دې عمر کې وم نو ما په دې سټیج باندې تقریر نشو کولی دا ماشومان چې نن کوم دلته رااله سټیج ته او خبرې وکړي مونږ چې په دې عمر کې نو مونږ دا نشو کولی په دې وجه ده د دې وجه دا ده چې مونږ په کوم دور کې پیدا وو نو مونږ د بجلی د بټنې پوی هم نه لرله په کور کې به بلب یو مشر لګاو او بندو کشرانو ته د اجازت نه و چې بلب بټن ولګي یا بند کی خو ستاسو دور کې دی دا دومره غنی دور دی قیمتي دور دی چې ټول دنیا تاسو تخکار زمونږ دور چې وو مونږ ته مردانو نو معلوم تاسو دنیا وینئ د کتاب کمی و د استاد کمی و خدا خوره دومره تکړه ده چې ما کله په فرست ایئر کې په اسلامي کالج کې سبق وی نو زمونږ د کلی رومبه پی ایچ ډي ډاکټر چې وو ډاکټر محمد الله پی ایچ ډي وکړه او هغه د امریکای نه راغی دغه سي ډاکټر منظور چې په کوم حالاتو کې سبق ویلې دی دا زمونږ رومبه ام بي بي اس ډاکټر و نو چې زه هغه ته ګورم او بیا تاسو ته ګورم نو پکار دی چې هغه د کلی په سطح دي د صوبې په سطح دي نو تاسو دومره تکړه شئ چې د دنیا په سطح باندې تاسو مخکې لاړ شئ ما دا پوهه شي تعلیم څه ته وایي تعلیم خلک څه لټوي کله تعلیم مقصد دی چې د کاغذ یو سند دی خلک وایي نو هغه دکان کې سپینه پاڼه والا او غټ غټ خپل نوم لیکا نو پاغه به ته خوشاله او تعلیم د دې لپاره نو انسان چې کله په خابت پوه شو او دنیا ته راغی نو خپل ماشومان ته مشرانو داسې زینو نه به منیکول چې دې زه ته مزه د ستاره لپاره خطرناک دی داسې مکوا په دې کې د نقصان دی نو بنیادی تعلیم دغه دی نن چې موږ تعلیم ته ګورو نو دا د خلکو په ځان باندې یو بوج کړی دی چې لکه دا یا د استادانو ضرورت دی یا د مور پلار ضرورت دی چې تاسو یې سبق وایي دا د مور پلارو ضرورت نه دی دا د استادو ضرورت نه دی دا ضرورت تاسو دی د دې لپاره د تعلیم خلکو ته ورکیږي چې تاسو ژوند خپل شي تاسو معاشره خپل شي که تاسو ترقی سو ګوري که تاسو معیار سو ګوري هغه په تعالی کلاس روم ته نه راځي چې تعالی په پرچه درکې چې سوالونه درل درتلو جوابونه دې ورکړو نو ته تعلیم یافته او کدا نه درتل نو ته تعلیم یافته نه ته چې په لار رواني او ستانه چاته نقصان نه رسی په انسان کې خدای پاک هارن نه دی لګولې انسان کې هارن نشته نو زه ګورم چې بعضې سړی روان یم د هغه نه به ته ځان بچ کړې نو په څاروي کې او په انسان کې بیا فرق څه شو تعلیم د دې دپاره دی چې ته په لار د تلو چل زده کړې ته نورو بنیانو سره
پرورولې او په خوشاله اوسي. ماهرین وایي چې د ښه ژوند راز چې دی چې ته وایي چې زه بهترین ژوند تېروم هغه په ښه تعلق سره دی. که ښه تعلق ستا ملګرو سره دی، که مور او پلار سره دی او که لوڼو خویندو سره دی، که ته ښه تعلق ساتلی شي نو ستا ژوند به ښکلي، او که ته ښه تعلق نشي ساتلی نو ژوند به دې بدرنګ کي. د تعلیم یو فایده دا ده، د دې دپاره خلک کوي چې د نقصان نه بچ